جمعې ورځ باندې کوشش کوئ ډیر درود شریف وای، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فإن صلاتکم معروضة علی، ستاسو درود شریف د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي، د بعثت او د الله د طرف نه چې رسول را لېږلی شي او دی د هغې پهلو د چې محمد رسول الله، محمد زوی د عبدالله، دی نسبی تعارف دی، او چې کله د پیغمبرۍ تعارف کوي نو محمد رسول الله، محمد د الله رسول. نو دی اوله پهلو کې ټولو خلقو منلی چې محمد زوی د عبدالله امینم دی، صادقم دی، چرچی به خوري وي خاوي دا امین دی، دا صادق دی، دی د کونډو سوری دی، دی د یتیمانانو سوری دی، د بیمار تپوس لبتو رشتہ دار سره به رشتہ داری پالله، د کونډو تپوس پې کو، د یتیمانانو تپوس پې کو، ښه چې ته به که نه بازار ته به وتو تپوس پې کو تاسو له خو سره وړه نه غواړي چې راوړم، تاسو له خو سره وړه نه غواړي چې راوړم، تاسو له خو سره راوړه نه غواړي چې راوړم درله، هر چا نه به تپوس تاسو لکه سره وړه غواړي زه بازار ته ځم چې تاسو له راوړم. امین او صادق د ټولې دنیا په اتفاق، خو چې کله بل نسبت ته ووړې چې محمد رسول الله، بس د خلقو ورسره اختلاف پیدا شو، وی دا جنگ خو زمونږ په دې دی امین او صادق دی منو، خو د الله رسول دی نه منو ښه، او بنیادی مشن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوخه چې کله صلح حدیبیه کې شرائط ولیکل، شرائط وی شنو کت آخر کې ولیکل شو هذا ما قاضى علیه محمد رسول الله، دا هغه لیک دی هغه عهدنامه ده چې په دې فیصله وکړله محمد د الله رسول. نو چې کله کفارو داسې ولیدل نه وي دا رسول الله ته وران کوي، زمونږ خو جګړه په دې ده که نه، دته مونږ د الله رسول نه وایو، دلته ولیکئ محمد زوی د عبدالله ولیکئ، محمد رسول الله به نه لیکئ، وی دا ته وران کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته وی علی دا ته نه وران کوي، ایبا بس محمد زوی د عبدالله ولیکئ، ایبا ما پیژندګلي کیږي. علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه چې ما کې سای کنه نو زما ګوتې به دا وران نه کړي چې محمد رسول الله دی، زه خدا نه ورانم، زما ګوتې به رسول الله وران نه کړي ستا د نوم نه، چرې دا نه ورانم. د صحابو سمه مضبوطه مینه ول، سمه مضبوطه مینه ورسه وی دا زه نه ورانم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې هغه ورانول شروع کړو او رسول الله ته وران کوي به محمد زوی د عبدالله ولیکئ، ایبه چې دا عهد نه ورانیږي، دا صلح نه ورانیږي،